السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو قربان ذبیح الله حمده ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې ما سره زما د کابل واینز ګروپ غړي ولاړ دي او ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو. مخې ته مو کیک ایښی دی، دا مو ولې ایښی دی؟ تاسو ته معلومات دی چې زموږ د یوټیوب چینل کابل واینز په نوم چې کوم دی د هغې 10,000 سبسکرایبر پوره شو. نو د هغې د خوشحالۍ اظهارات او چې کوم هغه موږ احساسات دي هغه مو تاسو سره شریکول غوښتل. په همدې اساس مو یوه لنډه ویډیو ستاسو په وړاندې راوړه. نو د ټول نه مخکې خو زه د عمران شینواري صاحب ډېره زیاته مننه ادا کوم چې دې ما سره ولي په ولي ودرېده او ما سره همکاري وکړله، ما سره ستاسو په چوپړ کې ښایسته ښایسته مطلبي ویډیوګانې جوړې کړې، تمثیل یې وکړو، خواري و زحمت یې وباسه. نو د دې نه مننه. هم د دې د وجې دغه 10,000 سبسکرایبر پوره شو. انشاءالله دا به 1 لک ته رسي، بیا به 10 لکه ته او بیا به میلیون ته رسي. او بیا د سراج الدین پاژواک صاحب چې یو تکړه ځوان دی، با استعداده ځوان دی، د دې نه هم نړۍ مننه پاژواک صاحب چې تاسو هم موږ سره دغې بهیر ته راودانګل او موږ سره مرسته وکړه او موږ سره ښې ښې ویډیوز د خلکو لپاره جوړې کړي. د محترم کیمرامین صاحب ابوذر کمالي نه هم نړۍ مننه چې په ګرمه ګرمۍ کې لمر ته موږ ته ولاړ یو ویډیو کې ډېر زیاته مننه کوم. نو دغه ګرمي ده شینواري صاحب دا کیک کټ کو بالکل بالکل، خو یو خبره پاتې شوه. څه شی پاتې شوه؟ دا پاتې شوه چې کتونکو نه مو مننه ونه کړه. نو د کابل واینز د ټولو غړو له طرفه او زه تاسو نه ډېر زیاته مننه کوم د زړه د کومې نه چې تاسو زموږ ویډیوز ګورئ، هغه لایک کوئ، هغه شیر کوئ او خپل ښایسته ښایسته نظرونه موږ سره شریکوئ. بعض ژرونه پکې خیر لږ ګډ ورځي خو خیر هېڅ خبره نشته. تاسو نازوي یا موږ به ناز درکوو، ستاسو ناز به موږ وړو. نو ډېر زیاته مننه. تاسو یا ځکه موږ یو چې تاسو نه یا موږ هېڅ نه یو. صحیح ده که نه؟ نو دغه ستاسو برکت دی څنګه چې 10,000 ته راته ورسوه او دغسې به یې لکونو ته هم رسوئ. او یو یادونه به بله هم وکړم شینواري صاحب چې په دغه 10,000 کې تاسو ته په سکرین معلومیږي زموږ ویډیوګانې او سبسکرایبر چې کوم دي په 100% کې 15% په کوزي پښتونخوا کې چې کوم زموږ پښتانه وروڼه او خویندې اوسېږي هغې ګوري، هغې سبسکرایب کړي او هغې سپورټ کړي. نو افغانستان کې بدبختانه چې انټرنیټ ګران دی، یوټیوب ته دومره خلک لاسرسی نه لري او په دې اساس باندې د یوټیوب چې کوم اکټیو افغانستان ممبرز دي، کوم کسان دي هغه کم دي، خو مشکل نشته. تقریبا په 100 کې 15% افغانان زموږ د یوټیوب ویډیوز ګوري او سبسکرایبر، او 15% چې کوم دی هغه پاکستان کې په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پښتانه وروڼه دي هغې ګوري. او بیا همداسې زموږ افغانان وروڼه چې په خارج کې په امریکا کې، لندن کې، جرمني کې، فرانس کې او داسې نورو ملکونو کې هېوادونو کې ژوند کې هغې دوی ګوري. نو دغه د ټولو سپورټ دی. نو سپیشلي د کوزي پښتونخوا د پښتنو خویندو وروڼو هم سپیشلي تھینک یو سو مچ، ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ سپورټ کوو. تر دې حده مو راورسولو. ښه دا به کټ کړو. صحیح ده که نه؟ تاسو مې راسره ونیسئ که نه چې بختور شي. شینواري صاحب تاسو اقدام وکړئ. زه راواله مشکل نشته. زه پر لاسې راواله خیر دی، همداسې لږ راواله. په دې باندې همدار صاحب ونازوه. نه نه لږ نه خو په عذاب وکړه سره او وکړه دومره ډېر زه بټ شوم. پاژواک صاحب ښه اوس به شینواري صاحب تاله به زه درکړم. څنګه دې خوښه ده؟ خوله دا چې که بیا درکړو ام ماشوم نه چې څوک څنګه ورکوي ښه اما مه خوره هله ډېره زیاته مننه. ښه تاله به یې هم درکړو که نه؟ ماله نم دې خلاص کړی سړیه څه د ماشومانو غوندې دغه کې ودرېږه. ډېر به ورکو که نه بیا به وایي چې یاره ماله یې نه راکوي. ماله ماشاءالله ته خو دومره جګې کښېنه خوله واده که هلکه ته بیا شی ور وبغوه وخوره. اولانیشا لکه اولانیشا خویدی انصاف روزی که